پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې په خوا کې را روان ده، نو دغه پهلوان ناست ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې اسلام قبول کړه، دعوت یې ورکړه. هغه ورته ویل چې په یو شرط زه اسلام قبلوم، وایي له ما سره غېږه ونیسه، له ما سره غېږه. دا د غوا څرمنه به یې د وخ نه داسې څرمنه به یې جنې وایستله، یا غویی چې څرمنه به یې وایستله، په دې څرمنه به دی ودرېدل داسې. لسو کسانو به دا څرمنه داسې کشوله، نه به یې سوی ټوکر ټوکر به سول، خو د ده پښې حرکت نه سوی ورکولی. دومره طاقت یې درلوده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل وایي اسلام قبول کړ. ده ورته ویل وایي په یو شرط قبلوم. وایي کوم شرط؟ وایي له ما سره غېږه ونیسه، که دې کله په غېږه کې راغورځار کړلمه څه شی؟ رکانه. د نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې صحیح ده. وایي ګوره که دې راچپه کړم 100 میږې هم درکومه، 100 ګډان پسونه درکوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام غېږه ورسره ولیدله، پورته یې کړل، له ځمکې راغورځار کړل. دا پهلوان یې راغورځار کړل، او دا په حجاز کې مشهور پهلوان. پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې بیا راجګ سو، وایي بس دا لاسونه مې سم نه وو نیولي، بیا راسه لاسونه مې سوس نیولي وو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل وایي 100 میږې نور هم درکوم، 100 خو دې وګټل، 100 ګډان پسونه 100 نور هم درکوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا غېږه ورسته ونیوله، بیا یې پورته کړل، له ځمکې راغورځار کړل. بیا راجګ سول، وایي نه منم پښه مې وښویېده. یعنې لکه بهانه یې جوړوله، سیاسي شکل بل شکل ځان ته بهانې جوړې کړي. په دریم ځل وایي 100 پسونه نور هم درکومه. په دریم ځل چې یې پورته کړل، نو داسې سمې له دې ځمکې داسې راوویستل. کله چې راوویستل راپورته سول، وایي یا محمد صلی الله علیه وعلى آله وسلم، د الله په ذات قسم، لا تا سره چې کوم قوت ده، دا د تا قوت نه ده، دا د تا طبیعي قوت نه ده، لا تا سره د بل چا قوت ده. اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. الله اکبر. کله چې اسلام قبول کړل، نبی علیه السلام 300 پسونه هم جنې ګټلي ول، خو نبی علیه الصلاة والسلام خو شرط ورته وویل دا د پسونه دي، زه د په پسونو باندې کار نه لرم، ما کار همدغه اوسې کلمه د شهادت ووایي بس. خو دغه رکانه صحابي دومره غیرتمن ول چې درې ځلې بعد رسول الله ته تسلیم سول. خو دا روافض چې دي چې دا 50 وارې راغورځار کړي، بیا به هم تر تا اسک داسې ګوري، داسې 50 وارې له ځمکې راغورځار کړي او سم یې برابر کړي، بیا به هم تر تا اسک ګوري، ځکه دا شرم نه لري. یو خو دا ټولو ملګرو ته وایمه چې څوک درته راغلل، کامره یې درته خلاصه نه کړله، چې خلق یې وپېژني او د ده اصلیت معلوم سي. ګوري مناظره له پټ مخې انسان سره مه کوئ، مناظره په پټ مخ باندې نه کېږي، مباحثه په پټ. او یو څوک دلته راځي سوال کوي، اعتراض کوي، نیوکه کوي، په سترګو راځه مخامخ درته تیار ناست شو. لیکن چې مناظرې ته راځي، مناظرې ته به داسې راځي چې تام خلق وګوري، دلایل دي خلق وګوري، شکل دي خلق وګوري، چې سبا بیا د مسلمانانو ته معلوم سي چې دا هماغه کس و چې په فلاني ځای کې مناظره کوله. خبره پوه سوس که پوه نه سوس؟ او بل موږ د میدان خلق یو. د څه شي خلق یو؟ د میدان. موږ د کلیپونو والا نه یو. خپلو ملګرو ته وایم د دې کلیپونو والا ګیدړان نه دي، دې کلیپونو پسې مه ګرځېږئ. څوک چې اعتراض لري، نیوکه لري، کلیپ ملیپ ته ضرورت نشته، ویډیو ته ضرورت نشته، راځه مخامخ میدان ته راځه. څو وخت وشو دوستانو چې موږ په میدان کې ناست یو؟ څو وخت کې د میدان خلق په میدان کې علمي بحث کوي، اما بوزدله خلق هغه بیا کلیف ته کښېني، یوه خبره دوه خبرې دې راواخلي، بیا قیسې سره د دې دپاره چې نور اهداف ترلاسه کړي.